د حکمتیار زوی اخر ولې طالبانو ته غوسه شو او طالبانو په اړه یې کومې داسې خبرې وکړې چې له هغه څخه مخکې چا نه وي کړې. ملامت څوک دی؟ ویډیو وګورئ او سول افغان چینل در سره سبسکرایب کړئ. حبیب الرحمن حکمتیار له دولتي کور څخه د ګلبدین حکمتیار د ویستلو په غبرګون کې د طالبانو د حکومت پر خپل سر نیوکه کړې ده او له دولتي کوره د خپل پلار ویستل یې بې احترامي او نامناسب عمل بللی. هغه ویلي د طالبانو په حکومت کې نږدې هر څوک ځان ته امیرالمؤمنین دی. د حکمتیار زوی د دوشنبې په ورځ په ایکس ټولنیزې شبکې یو پیغام کې لیکلي چې طالبان ځان د حزب اسلامي له مشر سره د پخواني حکومت د هوکړې پابند نه بولي او له طالبانو سره له میاشتو خبرو وروسته یې خپل د اوسېدو ځای بدل کړی دی. د اشرف غني حکومت د 1495 کال په اتلې میاشت کې له حزب اسلامي سره یو هوکړه لیک لاسلیک کړ چې له مخې یې دغه ګوند د امتیازاتو او قضایي مسؤلیت په بدل کې له افغان حکومت سره خپله جګړه پای ته ورسوله. حبیب الرحمن حکمتیار پر طالبانو نیوکه کړې او ویلي دي دوی په خپل منځ کې پر لویو او وړو مسایلو کې په شورا او رای ورکولو باور نه لري او په خپله اداره کې د وګړو وړتیا او پوهې ته پام نه کوي. د طالبانو د عدلیې وزارت په دې وروستیو کې اعلان کړی و چې په افغانستان کې شاوخوا 2 میلیونه جریبه غصب شوې ځمکه بیرته نیولې ده. طالبانو ویلي چې د حکمتیار کور د افغانستان د دفاع وزارت په ځمکه کې جوړ شوی دی. د حزب اسلامي د مشر زوی وویل چې د دوی ګوند نه دغه ځمکه په زور اخیستې او نه یې کوم غیر قانوني کار کړی دی. هغه له طالبانو څخه پوښتنه کړې چې ولې د هغو کورونو په اړه ځواب نه وایي چې خپلو ټولو چارواکو ته یې ورکړي دي. هغه وویل چې د طالبانو حکومت شفاف نه دی او پکې خپل سری روانه ده. حبیب الرحمن لیکلي تقریبا هر څوک په خپل ځای کې امیرالمؤمنین دی، نه وزیر په خپل وزارت کنټرول لري، نه د رئیس الوزرا تر لاس لاندې کابینه خپل کارونه پر مخ وړي او نه هم لکه دفاع او داخلي مهم وزارتونه د وزیرانو تر کنټرول لاندې خپلې چارې پر مخ وړي. دوی حتی په ولایتونو او نورو ریاستونو کې د کسانو له ګمارلو عاجز او بې خبره دي.